سلامونه د انعکاس راډیو درنو اوریدونکو او د زرپاڼې د خپرونې خوږو مینوالو ستړي مشئ. تاسې تیرو کې د پاڼه ورژې د ناول 14مه برخه راسره اورېدلې وه. اوس مو د دې ناول 14مې برخې ته هرکلی کوم. په تیره برخه کې تر دې ځایه را رسېدلي وو چې ګرانې بدرې، زه خپل دغه تصمیمات من عملي کوم، خو د مشرې مېرمنې په وژلو سره به بیا هم مفاسد نه اصلاح کیږي. زه بیا هم خپله پخوانۍ عقیده لرم چې دولت او د ملت سعادت غوښتونکي باید د فساد جرړې وکاږي، د هغه پر ځای د فضیلت، علم، تقوا، معرفت او اخلاقو نیالګي کښېنوي. تر دې زیات د لیکلو وخت نه لرم. خور جانې، د خدای په امان، د بشر د ظلم، شهوت او ځان غوښتنې یوه بله شهیده، پخوانۍ پروین او اوسنۍ آسیه. دا چې له دې وروسته څه پیښیږي په دې برخه کې سره اورو. لمنلیک: ګرانې بدریې، زما نقشو د عمل جامې اغوستې او دا لیک هغه وخت در رسیږي چې نه به هغه ځوان ژوندی وي، نه به مشره مېرمن او نه به هم زه. ګرانې، د خدای په امان، د لیدو په هیله دې یم، خو په بله نړۍ کې. ما دا اوږد لیک چې د آسیې یا پروینې تاریخچه هم ورسره به ولوست، حیرانه شوم. غوښتل مې پوه شم وروسته څه وشول. آیا پروین د خپل تصمیم په ترسره کولو بریالی شوه که نه؟ زه ورته په اندېښنه کې وم چې څه ورباندې شوي. هغې د لیک وروستۍ برخه مې ولوستله، د لمنلیک 2 لیکې مې هم ولوستې. احساس مې کړل چې کیدای شي ځان یې هم وژلی وي. څه شیبه مې ورته وژړل او خدای ته مې د بښنې او غفران دعا وکړه. رڼا رانږدې شوه، ویې ویل: ودې لوست؟ اهو، خپله څه شوه؟ سترګې له اوښکو ډکې شوې او زیاته یې کړه، خپله هم مړه شوه. د هغې په مرګ مې یقین راته او ډاډه شوم چې خوب مې رښتیا شوی او حتمن به خپل کوژدنه وینم، خو په دې برخه کې شکمنه وم چې په دې دنیا کې به یې وینم که ده به هم ځان وژنه کړې وي. همداراز زه به هم مړه او ملګرې به یې شم. د کنډوالې په غیږ کې دا کرښې تر فاحشه خانې د باندې په یوه کنډواله او د یوه کردي په ورانه شوې کوټه کې لیکم چې نه پوهېږم د ښار په کومه برخه کې پرته ده. پروین بې ځایه مشره مېرمن ووژله، له خپل بې وفا معشوق څخه یې غچ واخیست او ځان یې هم وواژه، ځکه ځان وژنه د بشر د جنایتونو مخنیوی نشي کولی. له یوه کس څخه غچ اخیستل له ټولو څخه انتقام نه دی او عمومي اخلاق نشي اصلاح کولی. بله دا چې د خلکو ښه او بد کارونه باید خدای ته وسپارو چې هغه خپله ثواب او عذاب ورکړي. څرګنده ده چې زما موخه یو بل ته نیکي نه کول نه وه، بلکې هغو ته لارښوونه کوم. کله چې له نورو کسانو مرسته ترلاسه کوي باید تر خپل وسه قدردانۍ، مننه او خدمتونه وکړي چې خدای او خلک ترې خوشحاله شي. خو د مشرې مېرمنې وژنه بې ځایه وه، ځکه که هغه نه وي بله به راځي. د مشرې مېرمنې جوړونکي جعفر خان او داسې نور خلک هم شته، دوی باید له منځه یوسو، خو د وژنې او جنایت له لارې نه، بلکې په علمي لار. اکثره مفاسد د بیکارۍ له کبله پیدا کیږي. بیکاري له انسانه د انسانتوب عالیه احساسات لرې کوي او هر بد او زشت کار ته یې هڅوي. انسان طبیعتا حریص او صراخ یا حسود دی. د لوږې او تندې تر لرې کولو وروسته که اوبه او دانه نه پیدا کوي، د خپلو تباهیو د خړوب لپاره غلا، لاروهنه او 1.5 نور کوچني او لوی جنایتونه کوي. یو پکې جعفر خان شي چې معصوم او سپېڅلي نوامس ناولي کوي او فاحشه خانې جوړوي. په ښارونو کې د ده په شان نور خلک هم شته، خو که په یوه هېواد کې کار زیات شو او کاریګر لږ، دغه ډول شرمونکي او د انسانیت خلاف ځایونه هم خرابیږي او د خلکو معصومې او بېګناوې لوڼې د دغو سړي غلا کوونکو له شره خلاصیږي. که د نړۍ هرې برخې ته لاړ شئ، دا ډول ځایونه به ووینئ چې ټول د بیکارۍ او فقر زیږنده دي. د دې لپاره چې نه غواړم خپل برخلیک او تاریخچه په مقاله لیکنې بدله کړم، په لنډه توګه وایم دا بېلابېلې بدمرغۍ د بیکارۍ نتیجه ده او د دغه فاحشو زیاتتوب هم له همدې کبله دی. او بس لنډه دا چې د مشرې مېرمنې تر وژل کېدو وروسته د فاحشهخانې اوضاع 2-3 ورځې بې نظمه وه. ان زه یې 2 ورځې هیره کړې ومه. کله کله به راډا څه خواړه راوړل، خو جعفر خان وتوانېد دغه لانجه غوڅه او
کشور چې نوې له رشد څخه راغلې وه او تجربه کار هم وه د ځان مرستیاله وټاکي او په دې توګه د مشرې مېرمنې دنده هغې ته وسپاري. په دغه ورځو کې زما حالت ډېر خراب وه. د مرض بدبویي مې دومره زیاته وه چې د زغملو نه وه. دومره په عذاب وم چې غوښتل مې ما څوک د ژوند له عذابه خلاصه کړي. کله به مې سوچ کاوه چې آسیې یا پروین ولې د ځان پر ځای زه ونه وژلم او په دې توګه یې ونه ژغورلم. یوه ورځ رڼا پټه راغله چې ورته ومې ویل کولی شې منت را باندې کیږدي او زما پیغام زما کلیوالې یا جعفر خان ته ورسوي. څه دي هغو ته ووایه هر څنګه چې کیږي ما د ژوند له شره خلاصه کړي، که په زهر وي ګولۍ او یا هم بله وسیله او یا د ما ژوندی په ګور کې ومنډي. د رڼا سترګې له اوښکو ډکې شوې او ویې ویل دومره له ژونده بېزاره یې؟ اهو. هغې نور څه ونه ویل، په ډېره خواشینۍ سره ووته. هغه ورځ مې په ډېره سختۍ سره تېره کړه. نوره مې رڼا ونه لیده. مازدیګر لمر په لوېدو و چې رڼا په خواشینې بڼه او غمناکو سترګو خونې ته راننوته. ومې ویل زما پیغام دې ورسوه؟ اهو. څه یې وویل؟ هیڅ غور یې ورباندې ونه کړ. خو نیم ساعت مخکې مې ولیدل چې جعفر خان او کشور سره غږېدل. زه پوه شوم ستا په اړه سره ګډ وه. کله چې خبرې خلاصې شوې زه یې وبللم او ویې ویل نن شپه یې راحتوو. ما په ویره وویل وژنې مې؟ نه. وژنې؟ نه. له فایشه خانې څخه یې باسو. چیرې یې وړئ؟ په تا پورې اړه نه لري. ورشه ورته ووایه چې ځان تیار کړي. ما ورته ویل چې هغه د تګ نه ده، نه هم کومه غوټه لري چې تیاره یې کړي. هغه حاضره ده وه، ان مرګ ته هم نورې څه ونه ویه. نو زه احساسوم دا وروستی ځل دی چې ستا لیدو ته راځم، نور به د مخ نه وینم. دا وروستي خدای پامانۍ لپاره درته راغلی یم او هیله لرم چې نیم ساعت در سره ووسم. بیا یې په ژړا پیل وکړ. ورته ومې ویل مهربانې دوستې او ګرانې خورې، ما ته ژړا ګټه نه لري. لکه څنګه چې وینې ما هم دومره کړاوونه وګالل او اوښکې مې تویې کړي چې نور مې احساسات غلي شوي. یوازې مې مازغه کار کوي او زړه مې حرکت لري. کاشکې دا دوام له کاره لوېدلی او زه یو ور راحته کړی وای. لمر لوېدلی و او تیاره خپره وه. ستورو د تل په شان سترګکونه وهل. سوړ او توند باد لګېده. د فایشه خانې له هره کنجه د شورماشور خبرو، خنداګانو او ساز غږ اوچت و. ځینې له عیاشۍ او ځینې هم له خپلو بدمرغیو سره لاس او ګریوان و او ځینې نور بیا په خوند او شهوت کې ډوب وه، ځینې په خوارۍ او زحماتو کې. دنیا تل همداسې تیره شوې او تیریږي. نن شپه مې څراغ نه درلود. رڼا مې څنګ ته ناسته وه او ژړلي. ما هم د تبې او درد له کبله خپلې نارې د کور د ژړا په غږ شور ماشور او د باد په نارو کې ګډې کړې. رښتیا ښه او ښکلې موسیقي وه. په دې وخت کې مې 3-4 کسان کوټې ته راننوتل چې یو څراغ هم ورسره وه. جعفر خان او دویمه مشره مېرمن کشور هم ورسره وه. یوه مېرمن او بل تن چې د همدغه کور له کار کوونکو دروازهوانانو یا هم جاروکشانو ښکارېده یا یې هم د دې کور بله سپکه دنده پر غاړه وه. تر هغه وروسته راننوته. جعفر خان وویل لطفعلي کولی شې دا یوه لرې ځای ته یوسې؟ هر ځای چې غواړې وړم یې. زه خو وایم برژدماغ سیمې ته یې ویسه. په سترګو رڼا د ولې د پاڼې په شانې لړزېده. زم ناسته وه او د بشري غمیزې وروستۍ پرده مې کتله. پر دې مهال لطفعلي چې د علي د هغه کور نوکر و، د یوه صندوق د تجارتي مال د بوټو او خسو د یوې پلنډې په شان یا یې هم د یوې ټوټې ډبرې په شان تناب زما تر بړستن لاندې کړ. زه یې له بړستنې سره وپیچلم او په شا یې کړم. د درد او رنځ له کبله مې چیغې کړې ای بې انصافه ظالمانو، غوره دا ده چې یو ځل مې ووژنئ. دا وروستی محنت مه راباندې راولئ. جعفر خان وخندل او ویې ویل قول در کوم چې نوره به هوسا شي. رڼا خواره کوي چې دا حال ولید په زور یې چیغې کړې او ځان یې راواچوه. زه یې ښکل کړم چې د جعفر خان ناڅاپي څپېړې لرې وغورځوله. هغه خوار هملته بېسده شوه. کله چې له کوټې څخه ایستلم ومې ویل رڼا جانې د خدای په امان ومې بخښه او د هغو تکلیفونو له کبله در څخه عفوه غواړه.
له بېننګیو او غمیزو ډک کوره او د جنایتونو مرکزه هیله لرم چې راونړېږي هغو بدمرغو چې په دغه کور کې هستوګن یاست او یو به زما په شان د ادم او نیستۍ لار ونیسئ د خدای په امان. هغه نوکر له هغې دروازې وایستلم چې تر اوسه مې نه وه لیدلې او په بیړه کوڅې ته ننوت. د بهر لطیفې او ازادې هوا په ما کې یو ډول بېحسي رامنځته کړه لکه چې په خوب لاړم خو ویده نه وم په ټولو شیانو پوهېدم. څه له پاسه یو پاو یا زیات وخت تیر شو چې زه یې دغه ځای ته راوړلم. لکه څنګه چې خلک خاورې او ناکاره مواد لرې غورځوي زه یې هم د دې کور د بهرني دیوال پښو ته وغورځولم. تناو یې خلاص کړ او ژر له هغه ځایه ورک شو. د هغه په تګ سره نوره پوه نه شوم، یوازې دومره وپوهېدم چې زه یې په کوڅه کې غورځولی او دی خپله راڅخه تللی دی. نوره د درد له کبله بېسده شوه. یو وخت چې په سد شوم ومې لیدلې یو سړی مې دغه کور ته ننباسي. سترګې مې پرانیستې. هغه یو لاروی و چې زما پر حال زړه سوځلی و او وروستی کوټه یا ابدي استراحت ځای راته جوړ و او په پرله پسې ډول لا اله و استغفر الله ویل. غوښتل مې څه ووایم خو ژبه مې هم له کاره لوېدلې او فلج شوې وه. غلی شوم او هېڅ مې هم ونه ویل. هغه څو ماتې روپۍ هم راویستې او زما تر څنګ یې کېښودې او ووت. کله چې په خود شوم خپل وضعیت او حال ته مې پام وکړ. هغه غمیزې مې په یاد کړې چې راباندې راوستلې وې. دلته د دې پر ځای چې وژاړم او اوښکې تویې کړم، چیغې کړم او وکاږم، داسې مسکا مې وکړه چې تر هرې ژړا چیغې او ویر ترخه وه. خدایه ما هم د ایوب په شان ټولې بلاګانې وزغملې. ستا د امتحان له محک څخه ښه راووتلم. دا دی له تا څخه د عفوې او بښنې امید لرم. تر څه ځنډ وروسته خپلې تاریخچې ته په سوچ کې شوم چې څه شوه. په فاحشه خانه کې پاتې شوې او که راسره ده. لومړی ډېره خواشینې شوه خو له نیکه مرغه کله چې مې په ډېرو ستونزو د خپل خیرن بالښت څنډه اوچته کړه پاڼې په هماغه ترتیب پرتې وې. یو دوې سپینې پاڼې مې هم لرلې، قلم مې هم په جیب کې و. هڅه مې وکړه پر وروستي کاغذ هم د خپل کړاوجن ژوند وروستۍ شیبې ولیکم. همدا و چې دا کرښې مې ولیکلې او ډاډه یم چې څو ورځې وروسته به حتما مرم. ګران مور او پلار، محبوبه او نازنین کوژدنه، دا وروستۍ کرښې ستاسو په یاد لیکم. د شلمې پیړۍ د انسانانو اخلاقي فسادونو، بېرحمیو او شهواني اعمالو دغې ورځې ته واچولم او تر ټولو سخت مرګ یې را په برخه کړ. نه پوهېږم تاسې مړه یاست یا ژوندي، خو هېڅوک هم د خپلو خپلوانو مرګ نه غواړي. کاشکې چې تاسې به مړه یاست او د دې ژوند له زحمتونو او بدمرغیو څخه مو نجات موندلی وي. ځکه له دغه ډول ژوند څخه مرګ په زرګونو ځله خوږ دی. زه خپله دغه تاریخچه چې د خپل ځیګر په وینو او د سترګو په اوښکو مې لیکلې پای ته رسوم او هیله لرم چې د انسانیت دنیا ته د یوه خواخوږي او مینوال لاس ته ورسیږي او په بشري ټولنه کې خپره کړي چې نورو ته د عبرت سرمشق شي او هغوی له ګمراهیو څخه ځانونه وساتي. ای له رنځ ډکې دنیا، ای قهار طبیعته، ښو او عادلو انسانانو، ځان غوښتونکو او بې عاطفه بشرونو، ای ګران مور و پلاره، ای اقوامو، خپلوانو او نږدې اشنایانو، بالاخره ای له محنت، خوند او بدمرغیو ډک ژونده، د خدای په امان او سلام دې وي پر تا ای خوږ او ګران مرګه چې د بیچارهګانو، بېنوایانو او بدمرغو لپاره تر ټولو خوندور شربت او اغېزناک داروي، خو د بدکارانو او ظالمانو لپاره تر ټولو توند الهي انتقام. زه ستا په وړاندې تعظیم او په خلاص غېږ دې هرکلی کوم. د مرګ په درشل کې د واده شپه ټوله شپه مې د اوښکو په تویولو سره له بدمرغیو او کړاوونو ډک یادښتونه لوستل. سهار نږدې و چې ترې وزګار شو.
ډیره موده مې هغه مصیبتونو ته سوچ وکړ چې زموږ د انسانانو لخوا پر دغه کمزوري موجود راغلی و. د بشر پر فجایعو مې لعنت وایه د کتاب وروستي څپرکي کې چې د هغې د کوژدن په اړه و زه د هغه خبره په سوچ کې کړم چې زما یوه دوست نوموړی پولیس ته ویلي و یو ځوان د یوې غلا شوې جنۍ په لټه کرمانشاه ته راغلی. له ځان سره مې وویل کیدای شي دی هماغه ځوان وي چې په هغې پسې راوتلی او اوس کرمانشاه ته راغلی دی. د دې لپاره چې له دغې معما څخه پرده پورته کړم سهار تر لمر ختو مخکې له کوره ووتم او د خپل دوست کور ته لاړم. دروازه مې وټکوله، نوکر یې ور پرانیست. ومې ویل دی شته؟ اهو خو ویده دی. ژر یې راویښ کړه، ضروري کار مې ورسره دی. نوکر پوه شو چې بله چاره نه لري نو د خپل ارباب خونې ته ننوت. هغه یې زما له راتګه خبر کړ. هغه د خوب په جامو کې راووت، کوټې ته یې وبللم. ډېر پریشانه و چې زه ولې په دغه وخت کې ورغلی یم او کله چې زما ستړې څیرې او سرو سترګو ته ځیر شوې وې ولې دومره خواشینې او پریشان یې. یو داستان دی چې ډېر تفصیل لري. تر ټولو لومړی غوره دا ده چې زما پوښتنو ته ځواب راکړئ. څه کیسه ده؟ که په یاد دې وي څو ورځې مخکې د یو ځوان په اړه دا خبره کړې وه چې د خپلې کورنۍ د یوې جنۍ په لټه دغه ښار ته راغلی او ستاسو له ادارې څخه یې مرسته غوښتې وه. اهو ویلې مې وه. هغه تر اوسه په کرمانشاه کې دی؟ نه پوهېږم. کله چې دلته اوسېده چیرې اوسېده؟ د ښار په لاندې برخه کې ترانسپورټونو ته نږدې. کالي دې واغونده او راشه. سمه ده، خو هیله کوم له موضوع مې خبر کړه. ما هغه جنۍ پیدا کړې ده. څنګه؟ هسې ناڅاپي. له کومه پوه شوې دا هماغه جنۍ ده؟ زه خپل هم یقین نه لرم خو ګمان کوم دا به هماغه جنۍ وي او هغه ځوان به هم له هغې پرته بل څوک نه غواړي. بیا د بدرې خوب را په یاد شو او له ځان سره مې غوټه کړ چې دا به د هغې کوژدن وي. هیله مې ترې وکړه چې د جامو په اغوستلو کې بیړه وکړي. کله چې راغی ومې ویل اوس باید تر هر څه وړاندې د جنۍ له روغتیا خبره شو، بیا به خپل ادب پسې لاړ شو. جنۍ چیرې ده؟ راځه در وبه یې ښیم. د هغې جونګړې خواته روان شولو. تر 10 دقیقو وروسته ورسېدو او ورننوتو. بدریه په خواږه خوب ویده وه. زموږ په ورتلو بدریه او هغه نوکر چې هلته مو د څارنې لپاره پرېښی و راویښ شول. هغه مهال واقعا ملکوتي او آسماني بڼه خپله کړې وه. زما په لیدو خوشحاله شوه او ویې ویل بارک الله، ما ګمان نه کوه چې دومره ژر به پر خپل وخت راځې، خو له بده مرغه زه لا مړه شوې نه یم. جنۍ دا خیالونه لرې وغورځوه. ته باید ژوندی پاتې شي او په نږدې راتلونکي کې له سعادته ډک ژوند وکړې. پوهېږې اوس مې څه خوب لیده؟ څه خوب؟ خوب مې لیده چې په یوه سمسور او ښکلي باغ کې یم. د خپل کوژدن لاس مې په لاس دی او ګرځو. د هغې دغه ځواب ولړزولم. خپل رنګ مې وبایله. ملګری مې هم چې څنګ ته ولاړ و حیران و. دا ورته د رویا په شان ښکارېده. په دې خبره یې ټکان وخوړ او ما ته یې په ژور نظر وکتل. رښتیا زما برخلیک دې ولوس؟ اهو شاید خلک یې افسانه وګڼي، زه خو د قضیې شاهد یم. زه به یې شکونه لرې کړم. ته به څه پرې کوې؟ زه یې چاپوم او په ټوله نړۍ کې یې خپروم. دا یو خدمت دی چې د انسانیت نړۍ ته یې کوي. اوس به په آرامه مرم. ناڅاپه یې په څېره کې د مرګ نښې را څرګندې شوې. په لیدو یې ووېرېدم او ورنږدې شوم. ومې ویل بدرې څه در وشول؟ نه پوهېږم. آیا غواړې چې خپل کوژدن وګورې؟ دې خبرې په هغې کې یو هیجان او نوی ځواک پیدا کړ او ویې ویل چیرې دی؟ کومه دی؟ شاوخوا او زما ملګري ته یې په غور سره وکتل. ومې ویل که صبر او حوصله ولرې انشاءالله نن به یې پیدا کړم. په کرمانشاه کې دی؟ شاید او کیدای شي زه یې د خپل دغه ملګري په مرسته پیدا کړم. وروسته مې ولیدل چې واقعا یې له سترګو په وینو لړلې اوښکې تویې شوې او زیاتې یې کړم. کیدای شي خوب مې رښتیا وي. امید لرم. تر دې زیات مې ځان وړ ونه ګاڼه او ومې ویل مهربانې خورې، که اجازه راکړې زه باید وخت بې ځایه تلف نه کړم او د باندې باید لټون پیل کړم. هیله کوم ژر شه، ډېر ژر. زما سترګې به تل دروازې ته وي او ستاسو انتظار به کوم. د دې جنۍ موقعیت دومره د زړه سپي وړ و چې ملګري مې له پیښې څخه له خبرتیا پرته اوښکې تویولې. کله چې مې په وښلنو سترګو له بدرې څخه مخه ښه غوښته ویې ویل ښاغلیه،
پوهېږي د هغو زحمتونو لپاره چې په دغه څو ورځو کې راباندې راغلل ټول هغه کسان مې وبخل چې زما ورسره بغض او کرکه وه. نور مې د کرکې او کینې هېڅ له زړه ویست. د هغې دا همت او لوړتیا مې چې ولیده بې واکه ورغلم او لاس مې ورښکل کړ. ومې ویل ته انسان نه یې، فرښته ملایکه یا هم تر هغو لوړه یې. زما په دې چلن وشرمېده، یوازې په عاطفي نظر راوکتل او هېڅ هم ونه ویل. لکه تو یې داسې ښکارېدل لکه چې ویل ژر ووځم او د هغه د محبوب لټه وکړم. په خواشیني حالت ووتم. نوکر ته مې لارښوونه وکړه چې ښه څارنه یې وکړي، کیدای شي ډاکټر یا هم نور کسان ورته راشي، خو باید یوازې پرې نه ږدي. تر هغه وخت زیاته بوخته وساتي. تر هغه مهال چې زه راشم، تر هغه وروسته له خپل دوست سره د ښار د وروستۍ برخې پر لوري روان شوم. د ادارې له مخې تېرېدو زه یو ځل ورغلم او دروازهوان ته مې وویل نن د ځینو شخصي مصروفیتونو له کبله نشم راتلی. رئیس ته هم زما پیغام ورسوه. له دې پلوه هم بېغمه شوم او خپل ټول فکر مې د ځوان پیدا کولو ته متوجه کړ. په لار کې مې خپل ملګري ته د بدرې کیسه مو وکړه. هغه قول راکړ چې تر خپله وسه به زما همکاري کوي. لمر لوېدو ته یو ساعت پاتې و. ټول ترانسپورټونه، مسافرخانې او نور ځایونه مو ولټول، اخو پیدا مو نه کړ. له هر چا مو د هغه په اړه پوښتنه کوله، خو هغه به بې خبره و. له پیدا کولو یې نهیلی شوم. څرنګه چې ټوله شپه مې خوب نه و کړی او ګرد د ورځ یوې او بلې خواته ګرځېدلي وو، ډېر ستړی وم. له خپل ملګري مې هیله وکړه نږدې هوټل ته لاړ شو او یو ګیلاس چای وڅښو. تر هغه وروسته به د ښار نورې برخې هم لټوو. هغه هم راسره ومنله او هوټل ته لاړو. هلته څو نور کسان هم چای څښلو ته راغلي وو. 10 دقیقې مو تېرې کړې. وروسته مې په یو کونج کې یو ځوان ولید چې رنګ یې الوتی او ډنګر و. لاسونه یې تر زنې لاندې تکیه کړي او د سوچونو په سمندر کې ډوب و. په دغه غمجن حالت کې د هغه لیدو زما د پلټنې حس پیاوړی کړ او زما پام یې ځان ته ور واړاوه. څو شېبې ورته ځیر شوم. ومې لیدل هېڅ نه خوري، هماغسې آرام او غلی ناست و او سوچ یې کاوه. ملګري ته مې وویل د زرپاڼې د خپرونې ډېرو قدرمنو مینوالو، د پاڼه ورژې د ناول 14مه برخه مو همدومره وه چې ما واحد الله امان د خپل تخنیکي همکار په ملتیا درته وړاندې کړه. تر بیا او بلې برخې د الله په امان.